سلامونه د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه جوړ سي ختمه سي د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انګلیسي ژبې زده کړې مینوالو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډېره مهمه ویډیو اپلوډ کړې ده خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي په نننۍ ویډیو کې زموږ موضوع چې ده کاونټیبل ناونس دی د ناون له ډولونو څخه به موږ په نننۍ ویډیو کې کاونټیبل ناون پیژنو نو تاسو ویډیو تر پایه وګورئ انشاءالله د کاونټیبل ناون په بشپړ هدف او مقصد به پوه شئ ښه راځو مثال کاونټیبل ناون لومړی تعریف ته ښه د nouns which you can count داسې وایي چې کاونټیبل ناون هغه ناونونه دي کوم چې مثال شمیرل کیدای شي یعنې د هغه شیانو نومونه یا هغه نومونه کوم چې د شمیر وړ وي شمیرل کیدلی شي همدې ته کاونټیبل ناون ویل کیږي دلته ما تعریف پښتو ته هم ترجمه کړی دی تاسو دلته وګورئ دا هم تاسو د ویډیو چې د څو دقیقې یا څو سیکنډه سټاپ کوئ همدا نوټ هم د سره اخلئ قلم کتابچه د سره راخلی همدغه نوټ کوئ اوس ما په همدې څو ساده اګزامپل هم راخیستي دي نو انشاءالله ستاسو سر به نوره هم ښه په خلاص شي ښه زه راځم دلته مثال اګزامپل ته تاسو دلته لومړی اګزامپل وګورئ لکه مثال موبایل موبایل داسې وینئ چې شمیرل کیږي که مثال موږ دوه موبایلونه هم کو شمیرل کیږي درې هم شي شمیرل کیږي نو موبایل د شمیرېدو وړ دی همداسې مثال دلته تاسو وګورئ کمپیوټر دی کمپیوټر هم شمیرل کیږي دا هم کاونټیبل ناون مثال اګزامپل دی دلته تاسو دریم نمبر کې موټر وګورئ موټر هم شمیرل کیږي همدې نه علاوه مثال قلم تاسو وګورئ قلم هم شمیرل کیږي نو دا کوم اګزامپل چې د ټول د کاونټیبل ناون اګزامپل دي مثالونه دي همداسې نوره هم مثال سړي داسې مثال نوره شیان داسې مثال سایکل داسې نوره وغیره هر هغه څه چې شمیرل کیږي همدې ته کاونټیبل ناون ویل کیږي لکه مثال اوړه شول هغه نه شمیرل کیږي اوبه شوې هغه نه شمیرل کیږي همدغه بیا انکاونټیبل ناون دي انشاءالله په همدې به هم رڼا اچوو په همدې نه بیا جدا ویډیو جوړوو خو په نننۍ ویډیو کې زموږ فقط موضوع چې وه هغه کاونټیبل ناون و چې همدا کوم ډول ناون دی مثال کوم ډول نومونه دي نو زموږ خاص هدف چې و همدا و نو خدای دې وکړي چې د کاونټیبل ناونس په بشپړ هدف پوهېدلي یاست همدا مو په بشپړ ډول پېژندلي وي کومه ستونزه او مشکل نه وي نو انشاءالله همداسې په وخت سره بیا نوره هم هغه مهم د ناونس ډولونه چې کوم پاتې دي مثال فانې ویډیوګانې نه دي اپلوډ شوي فانې به هم جدا جدا ویډیو اپلوډوو همداسې مثال د ورب برخه شوي مثال اجیکټیو همداسې نور انشاءالله په وخت سره په همدې نه هم ویډیوګانې موږ اپلوډوو تاسو فقط چینل تعقیب وساتئ هر هغه ملګري دوستان او زده کوونکي چې څوک نوي دي چینل نوي سبسکرایب کړئ چینل هم له ځان سره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې هره مهمه ویډیو اپلوډ کیږي بیا تاسو ته په خپله وخت سره در ورسیږي نو فعل حال ټول په خدای سپارلي یاست ښه وخت غواړم مننه